سلامونه نیکې هیلې. لومړی تپوس خو دا دی چې غږ مې صفا درځي که نه. دویمه پوښتنه دا ده چې ستاسو اړخته باران شته او که نه. یخني په څومره څو ډګري سنټیګریډ درجه حرارت دی، یا یخني څومره ده؟ آیا یخني ستاسو چېرته پاتې کېږئ، چېرته ژوند کوئ، یا چېرته مسافر یئ؟ نو باران شته که نه؟ یخني څومره ده، یا موسم څنګه دی؟ او دریمه پوښتنه دا چې په پاکستان کې وي پي این اسلامي نظریاتي کونسل حرام ګرځولی دی. د دغې فیصلې یا د دغې فتوې سره متفق یې او که نه؟ او څلورمه د کار پوښتنه چې ده نو هغه ما بره لیکلي هم ده، او اوس یې ویم هم چې که چېرته یوه ورځ درته باچاهي میلاو شي نو کوم هغه ضروري کار دی چې دی کوئ؟ سید بادشاه علي صاحب لیکلي صفا دی، او وقار علي صاحب وایي چې اسلام آباد کې سمه هوا او طوفان دی، او زبیر شاه او ریاضي صاحب راغی. نو څلور پوښتنې دي. یو خو دا چې باران وریږي که نه، په کومه سیمه کې باران دی، او درجه حرارت یا موسم څنګه دی. لنډه خبره دا چې یخ دی، ډېر یخ دی، لږ یخ دی که نه، ګرم دی لکه څنګه چې عطاالله ولیکل نو 17 ډګري سي دلته ګرمي ده. او سید بادشاه علي ولیکل چې په شانګله کې باران دی، او زبیر شاه او ریاضي صاحب ولیکل چې اوس که د یوې ورځې حکومت درته میلاو شي نو څه به کوئ؟ نو حسیب الله وایي چې اے آی به ختموو. حالانکې اے آی خو ډېر د کار څیز دی، ارټیفیشل انټلیجنس، خو د دې غلط استعمال به ختموو. شاهد خان وایي چې اکوړه خټک کې یو دا اوس مې ګل چاهت او مجیب امشا لیک شوي ویډیوز وکتې، بس دا قیسې دي. نو باران شته که نشته؟ شاهد خان انور چغرزی راغی، دوه درې ورځې پرې حاضر و. سلامونه. او هاسټل کې هم تیمرګره کې سخت یخني ده، کور باندې هم راله کوه. نو اوس خو ناوخته دی، سهار به درله د خیره څه درړمه. محمد انور چغرزی صاحب پرنس شامي پټ آباد کې خو باران شته او یخني ده. او نادر خان جبار خیل دی د کابل نه، کورې ودان. سلامونه ته وعلیکم سلام. باران شته او که نشته کابل کې؟ او موسم څنګه دی؟ زه به پاکستان خرڅوم او بار ملک ته حق پې وباسم. پیر عطاالله سرور وایي که د یوې ورځې باچا شومه نو زه به دا کار کوم. او رشید علي وایي چې ټیک دی جي، ډېره زیاته مننه. محمد الیاس وایي چې بټګرام کې باران وریږي. حمدالله الغزنوي وایي چې اوس ټوخرکنۍ روډ به جوړوم، ډېره ښه ده. او زه به سیوۍ ټیومرۍ روډ جوړوم. او ګلګت کې واوره وریږي. رشید علي وایي راشد علي یاو سلام، څنګه یې چل دی باچا؟ عبید شینواري پوښتنه کړې ده، نو فصل د خدای خیمه. او منظور اقبال یوسفزۍ لیکلي دي خاطر دې راته ژوندی وي سره ستا. تورګل راغی، السلام علیکم. ته وعلیکم سلام. اسلامي نظریاتي کونسل په کوم وجوهاتو ممکنه البته شرعي نقطه نظر به مزید تحقیق کول غواړي. نو اسلامي نظریاتي کونسل خلک څه چې زموږ وزیر اعظم صدر په خپله باندې ټویټر د وی پی این د لارې اکسس کوي. نو فضل احد ډېره زیاته مننه. ګرمې اوبه څښه چې وزن دې کم شي. ټوله شپه ناستې دغه شیشې ته. تورګل ډېره زیاته مننه. سر تاسو د کوم ځای یې؟ نفوذ ډېر دې مرګرې. نصیب روان ډېره زیاته مننه. شاهي باچا زه به پښتانه ختموم که داسې څه وي. او نادر خان جبار خیل صاحب وایي چې بالکل باران و مشره کابل نه. کمنټ ډېر زر تېرېږي نو دوباره خیر دی بیا وکړئ. او دوباره عایشه یوسفزۍ او کاکا خان میرباز راغی. او السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګل رحیم تا نن کمنټس ډېر زیات سیوا دي، خو نه پوهېږم چې څومره کسان ګوري، دا راته هم ووایه. او زه ساقي الله صحنفي صاحب ډېره زیاته مننه. اسلام آباد کې هم باران دی. او نصیب روان غزل لیکلی دی، نو ملګري وګورئ ځکه مانه بره په تیزۍ سره تېرېږي. په پغمان ماونټین باندې سنو وشوه، فرسټ سنو، نو د پغمان په غرونو باندې واوره وشوه. او مبارکه هم شه، او خدای دې وکړي چې کال ورسره ښه شي، زورور شي او خوندور شي. عباس افضل صاحب که الله بادشاه کړم پاکستان نه به موجوده وزارتونه عدلیه او د غریب دپاره جوړ شوی قانون ختموم. ډېره ښه ده. رضوان خان باجوړ نه دی، سلامونه ته دی وعلیکم سلام. که زه یوې ګنټې له بعد بدنامۍ کې کړو به په دار خېږم. او باجوړ یې راته ورکړی. ډېر ښکلې خبرې لیکلي دي. اکرام الله خان چانور چغازي 77 کسان ګوري، 75 75. او سرباز ښکلی باران دی. او طارق سعید ډېر زیاته مننه. ویډیوز سر په ای آی خو چا ویډیوز نه دي ایډیټ کړي. طارق سعید دی. دوران عثمان خیل صاحب وایي چې سلامونه واخله. دوران عثمان خیل صاحب زما هم وعلیکم سلام او سلام ومنه.
او سید الله عثماني پېښور ته نڅولی دی، وایي چې هلته باران دی. او پرون دی خان کې باران وکړ. ملګري ممتاز السلام علیکم، څنګه یې؟ ای ډبلیو شاه یوسفزی او ضیاءالله شاه حسین لیکلي هلو برادر ایس پی شیزو، ناممکن حالات به ټول راته ممکن کړي د یوسف او زما یو پروردګار دی. واه ښکلی شعر دی. عدنان صدیق صاحب وایي چې بلال احمد فیسبوک به بین کوم. او رفیع الله شهزاد صاحبزاد امیر الله سلام سرجي وعلیکم سلام. باز خان ناصر ډېره زیاته مننه. یوه ورځ کې ډېر څه نه کېږي. یو ملګري کاکا خان مې خواجه آصف بیزتي ده، خو کاکا خان مې باز صاحب نن کمنټس ډېر زیات سیوا دي. خو زه ورېږه یو ترتیب راوباسم او د لاندې نه به چې کوم اخري کمنټ وي نو دغه به اولنی کومه. هر سړي له به خپل حقوق ورکوم. ساجد خان وایي صاحبزاده الله وایي سلام علیکم جناب سواد سین وعلیکم سلام تیر سے. رفیع الله د جنوبي پښتونخوا کې مکمل نیټ بند شو. او حمید ملک دی یخنۍ کې. او منصور خان سلام سرجي وعلیکم سلام. منصور خان کور دی ودان اسرار افغان دی. مشره تا باچا کوو چې واده دې وشي ډېره ښه ده. او د محبت باران دې وشي. نصیب روان ټپه لیکلي ده البته په سیمور کې د ملګري کلک دی. او نصیب روان دغه بلال احمد خطیب صاحب دا خبرې خو ریپلای کې اے آی دی. او بلال احمد سید جعفر شاه صاحب چې ډاکټر صاحب چې ټیک وشي نو بس خدای مې دې وکړي چې خدای دې وکړي چې ښه شم ممتاز شهزاده ویډیو مې کتل دا خو یاره میرواز خان کاکا د ساجي غریب کمنټونه کې پوهېږو هم نه. او سلام مشروف ممتاز ته سید الله عثمان میا رومان علي صاحب او ډېره زیاته مننه. او کوم ځای کې باران وریږي او موسم تقریبا چې 13-14 دی فیز لایک 7 یعنی 7 محسوسیږي کافي یخني ده. خورشید احمد ډېره زیاته مننه. تورګل ډېره زیاته مننه. باران درته وشو که نه؟ او فضل د خدای وشو لا وریږي. سکندر عزیزي سلامونه لیکلي دي وعلیکم سلام. او د کمنټونو باران خلک په بسترو کې ناست دي په مینه اوري. وقار علي سواتي لیکلي دي واقعي نن دا موضوع د چې چېرته باران دی یا د یوې ورځې لپاره باچایي مبارکه زیب کار به کوم ښه ډېرې پیسې عبدالله دولت لیکلي دي. ایس ډبلیو شاه یوسفزی بیا تیز کمنټ شاعر رانه هېر شو. او نجیب الله خان صاحب ډېره زیاته مننه. احمد نیاز احمدزی صاحب دی چې لیکي دی فکر کوم پیدا مومند دی پیدا محمد مومند دی او سیوی کې عمر ترپال واچوي. باران دی کېدای شي باران سیوا شي. عبدالله دولت صاحب مبارک زیب کار وکړي. او نن د ټیک ټاکر وکیل خان په شان ښکاري ډېره زیاته مننه. ابراهیم ای ټي اف دی مختار اتل وي پي ان به خلاصوم ډېره ښه ده. ښایسته مدین صاحب سلامونه یو ورځ نه یو میاشت. السلام اے ایم ډي خان وي سلام علیکم روزانه وعلیکم سلام. محمد فیاض ډېره زیاته مننه. او نصیب روان سرباز ځان مې په تقسیم په محبت باندې ټوله خساره ختم فارانه زه واه ډېر ښکلی شعر دی. عبدالله دولت صاحب ستا کمنټ خو ما ووایو. محمد عباس وایي چې ها دونه لیټ. عبدالقدوس شاهین صاحب چې په یو بل کې سزا مدین سزا یې کوي چې حالات به پخپله ټیک شي. صدیق خان شیخا او خبرې کب ډېره مزه کوي. باران وریږي او ډېره زیاته مننه. کوم ځای کې باران وریږي دا راته ووایه چې کوم ځای کې باران وریږي. شاعر صاحب خو ټیک ټاکر هم ډیټا کړې ده مطلب ډیټا څنګه کړې ده. اوس میرباز خان سم خبره پوه نه شوم. فضل وهاب شاکر یو ځل بیا راغی کور دی ودان رښتیا باچا شوی یم که دا خلک هسې ګپ لګي. مطلب یې دا چې یوه ورځ خو به زما په دې کې تېره شي چې زه رښتیا باچا شوی یم که نه خلک راکې ګپ لګوي. او اے آی باره کې به څه وایو که نه به وایو. نن به اے آی باره کې څه نه وایو. عبدالله دولت وایي چې ګرمي د کراچۍ کې ملک په پاموکه خرڅوم او ټول امیر ټول له باندې کنډیشنې جوړ کوم. محمد الیاس خان سوادي سهیل سلامون ته دی وعلیکم سلام. نجیب الله خان صاحب باران وهلی په کراچۍ ګرمي ده زه د نور خفه شوم. دا اوس کمنټ ډېر زر تېرېږي او ډېر زیات دي. ملکن کې چرمن ته به کال کله کې نن به د خیره څلور شي د خدای کوله لیټ اورس کې. او نصیب روان ملکن کې وایي چې باران دی. موسر جي اسلام آباد کې خو ډېره ګرمي ده دعا وکړئ چې باران وشي نو هر چېرته شي. خان خدای د خیر باران وکړي. او ایس ډبلیو شاه یوسفزی صاحب چې ډېره مزه کوي نو ډېره زیاته مننه. سواد کې باران دی تا لیکلي. جوهر علي د میدان نه ډېر وخت بعد راغی. دا مې ډېر وخت بعد د کمنټ لوست دی. جوهر علي ډېر میدان پېښور کې میډیسن کار کوي ډېر میدان کې پاتې کېږي. فعال دی مبارز دی تکړه ملګری دی په سماجي موضوعاتو ادبي پروګرامونو کې. سر مې پرې کړل د دې چې سر یې نه ټیټوه. قاتله هر څه دې منم خو بدماشي نه منم. او خان هاشم وایي هاشم خان من وخیل و چې کتاب پانسي کوم هلم چې پښتونستان جوړ کړي د هغې اولنی مجرم به مونږ هاشم من وخیل به هلته پانسي کوو که څه ګناه کړي که نه. او وي پي ان څنګه حرام شو. ما خو قرآن مجید کې داسې څه نه دي لیدلي. نو پاکستان کې وي پي ان حرام وګرځېده د بده مرغه
او سودان ته شین سودم ته شین دی الله حضرت میر قریشي وي ان شاء الله چې کله پښتونستان جوړ شي نو پښتونستان کې به ظاهر خبره ده د وطن او د ریاست لپاره دا ضروري ده چې یو څوک مونږه پانسي کو هغه به هاشم خان مندوخیلي چې اوس د خان هاشم په نوم کمنټ خو چې تا به پانسي کوم ستا غوندې سړی مې ولیدو پرون د ایوب خان کې पंजाब सराय के दिन गिरा के रख करे अब वो जी भाई कोई कीड़ा खाते मतलब कम खाते तो बच्चा समवल कार बे यार के इंसाफ और पुलिस कार अफगान वही कमेंट ډیر زیات دي ځکه بار بار کمنټ کوم ډیره مننه عبد الله دولت سے او ګلحیان با جوړه سیف ډیره زیات مننه سیوی ټو مری روډ د خدای ټول کیو ګلحیان با جوړي په یوټي خیبر کې د پیر شل کالو نه کار کوي او د ځنې د پورټونو بهر حال ډیر مشهور دي اصلي ښه خبريال دی خو د رپورټونو کې ځینې میسنګ یا راغلي دي یا سکرین شاټس چې کوم دي یا میس شاټس نو هغه ډیر زیات مشهور دي او دا ډیر خوږ ملګری دی خو د شیراز مومند صاحب جماعتیانو یې پیر حرام وګرځو خام موقف وي دا دغه والا وګرځو سراج صاحب دی نه بلکې دا اسلامي ملګری کونسل احساس جی ټی آی دی سلامونه دی وعلیکم السلام او اس دبليو شاه او یوسفزی صاحب ډېره زیاته مننه احساس جی ټی آی ستاسو سلام په ما راواغسته اسد الله شاهین صاحب سلامونه لیکلي دي وعلیکم السلام او وزیر خارجه صاحب چېرته دی کاکا خان میرباز وایي په دې باندې پوه نه شوم البته د هاشم خان یو نظر ولیده نو هاشم خان نه صرف فعال و کې هاشم خان ډېرې ښې لطیفې ملنډې ډرامې هغه په خپل یو سنجیده شیونه او په اختلافونو خو د هر چا زما کمنټ ولې نه وی سمیم خان ولې نه ما نه په تیزۍ سره تېر شوی او شپږ ځل مې کمنټ وشو خو مس پرنس شامي ته خو زما د تېر په څېر همیشه ملګری خوږ کسي او بلال احمد وایي چې اول به د پور جلا وطن کوو نو پرنس شامي ګیله د حق ده البته دا په تیزۍ سره پین ته د انصاف میلاو شي انورزیب خان وایي نوید الله وایي ویښته خو دې بیا ګډوډ دي خاطر صاحب نو دا خو اوس ښه برابر دي ما ځان له لکه سټایل مایل پکې هم والی دی او نوید الحق فاروقي صاحب ډېره زیاته مننه او کیپټن لقمان وایي چې کمنټ مې نه وی او وارث علي وایي چې د الله تعالی په فیصلو باندې یقین ساتئ ژوند به اسان شي ښه خبره ده طاهر خان وایي ای آی ته به کال ښه موږ به انتظار کوو به لوډ کم یوه بجه یوه نیمه بجه اخره که خدای کوله کیپټن لقمان ستا کمنټ ما راواغسته او پولیس مې سټنډ کړی د موسم ګرم دی مطلب ای سیادما خماس تر کلانی دی خو پوه نه شوم خبره هنګونه دی منیر خان او رضی صاحب ډېره زیاته مننه وه چې هره ویډیو دی په شوق پوره مې لیکل دی هم په پښتو املا باندې ډېر زیات سم دي او رضی صاحب منیر خان او رضی صاحب ډېره زیاته مننه په هنګو کې ټل کې کور دی ودان دغلته چې څومره یاران دوستان وروسته اوري دا وخت کې اوري ټولو باندې سلام په دې وکړي چې خوشحاله یې تاسو راته په راتلونکي کې هم د یو بل سره دغسې وختونه بدرګه کړو یا یو بل سره په دې هوچه کې قادر صاحب راشه کندهار ته ځناور به ډېر قدر وکړي ما دې خدای په دې حالات کې کاکا خان میرباز نه درولي دغه قدر ما وایي ملک په امریکا خرڅوم چې ټولو ته امریکا نشین لاټې میلاو شي دا به ډېر ښه کار وکړي زه راغلم سوډانې نو لکه سوډانې مطلب دا یو خو مذاق دی د سوډانۍ ملګری دی او هغه ورځ مونږ د سره په سوډاني باندې یعنې ټول مونږ ته په خبرې کړې د عربۍ کې ماتې کړې چې من الرجال من السودان نو په پنجاب کې به د هر ظلم حساب اخلم او د پنجاب نه به د هر ظلم عزیز الحق وایي شوکت عزیزي وایي چې دا د پښتنو حق غواړي که نه غواړي ولې نه غواړي السلام علیکم څنګه یې وروره حضرت ګل وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو سوډانۍ د خدای روح کې ګټل څو سوډانۍ وایي سوډانۍ وروره ځان به سیر کوشان بین اسلام الحق علي خان همدرد پکې اس ډبلیو شاه یوسفزۍ منشن کړی دغسې خپل ملګري پکې هم منشن کوي اسد الله شاهین وایي که ورځ د باچا شوم نو ټول بېروزګار ځوانان به یو کې ته لېږم چې کله کوڅۍ نه راکوز شم نو خپله به هم ځم لقمان شاداب لیکلي دي تاسو ته د سوډان یې تاسو د سوډان یې و بس داسې وګڼه چې زه هم سوډانی یم کرپټ انسانان به ختموم قصر خان کاکړ لیکلي دي او شیخ لطیف الله لیکلي دي د پیسې ډېر ظالم شی دی خلک ورته په دې یخنۍ کې په نیمه شپه پاسي نشو ویلی چې پیسې د کوم ځای نه ته یا دی یا نور خو بهرحال مننه عبدالله رئیساني حدیث د پي ټي آی 24 نومبر احتیاط ما ته ناکامه ښکاري یخني ډېره زیاته وه هغوی وایي چې موږ واټر کین استعمالوو رانا ثناء الله وایي چې موږ وهل ټکول نه کوو واټر کین یخ اوبه پرې وراړو
نو دغه یخو اوبو ته څوک یتیم جنې د اسلام خاطر سره شاعر نو شپږ سوه غزل والا موبایل پروت شوی دی. ته اندازه لګوه چې دا خو دوه درې غزلې لیک شوي، شپږ سوه غزلې لیک شوي، دا خو واقعه لګه پوره یو انډسټري به اباده کړي. ملګرو سره یې مخکې شیر کړي، ملګرو زخمي اشنا بیا راغی او بایش کو خلکو راولم ټول چمړي وباسم ښه. او رومان علي سلارزی صاحب دی چې ډېر زیاته مننه، ټول وطن کې به دا منجلان کوم ښه جذبه ده چې نن د ناستې موضوع څه ده، محمد ابراهیمي صاحب وایي نو که یو ورځې پاچاهي درته میلاو شي په پاکستان کې یا په افغانستان کې نو څه به کوئ، کوم کار به چې کوئ به. ایس ډبلیو شاه ریاض رومیس هم منشن کړ، صدیق شاه ښایسته باچا ګجر صاحب ماشاءالله ډېر زیاته مننه، که باچا شم ځان له به لس ښځې خو میرباز کاکا خو اوس نن مې احتیاط ونه کړ، څه کمنټونه راته څه کمنټونه یې راله انسنسر ویلی شي. نو باچا طلحه صاحب سلامونه وایي، خاموش سلامونه ستا موضوع راغلې وه خو زمونږ دا د ډزو د ټوپکو کلچر دی خدای ختم کړي، په کوم موضوع به سړی غږېږي خلکو ته به سوال مینت کوي. 24 نومبر به څنګه دی لکه وضو به که نه خو ما یخنۍ د لاسه څنګه څوک وایي چې کرپ خلک ختموم هغه ته د ګرای په کیس کې جیل کې نو دا څه سیاسي غوندې خبره وه خو زه پرې پوه نه شوم. سلام ظهوریا سلامونه ته دې وعلیکم سلام. او زمونږ ډېر تکړه مبارز جمشید عالم رها شو ښه راغلاست ورته ډېره ښه خبره ده. څوک هم چې د جیل نه راخلاصېږي خدای دې خان صاحب هم راخلاص کړي او خان صاحب هم وایي چې زه کرپشن ختموم خو بیا بهرحال د ګړۍ هغه مسله پکې راغله. خان صاحب انشاءالله ډایرکټ په پاکستان کې د فاصلیت اعلان او عمل کول. ډېره زیاته مننه. او رحماني ول عثماني صاحب خاطر صاحب صادر 7000 پوینټ 75000 والا دی نه دا ماته چا جوړ کړی دی سوال کوي ماته درې کاله وشو په لواب شاکر صاحب وایي کته چې ټول دنیا ستا شي ته بس کې هغه وایي نیمه وخارځوم او ځان له خپل بټ کړم بس لواب شاکر دا لطیفه ده ډېره مزداره خوندوره چې چاته یو کس ته چا وي چې ټوله دنیا ستا شي نو څه به کې هغه وایي چې نیمه به خرڅوم او ځان له بار ملتزم. عمر بر کا ایکسټینشن لونګا حسین خان سیاسي نه بلکې سرکاري خبره دی بله خطرناک خبرې کړل د یو باجوړي د دفتر په دا اوس دا برله اواز بند دی. مونږ به بنگلاديش ته لاړو چې دا محمد مومند وي او کمل تاسې حالت کې نیټ کار نه کوي نو سعودي عرب کې ته اوس وال د کار نیټ کار کوي نن دلته گزاره روانه ده کشمیر پاټ کا خاتمه دا ډېره ښه ده سجاد خان وي کاکا خان مې وسه لږ پس سرباز زنده‌باد ډېره مننه. ذبیح الله احمدزی صاحب که پچا شوم خارج ته که پچا شوم که باچا شوم خارج ته تاخته مشره السلام علیکم مشره پرچا اسمت علي صاحب ډېره زیاته مننه پرچا راته میلاو شوی خراب کړل لکه ستاسو پیج کې هم مسله جوړه ده پوهه مې کړې دا ولې محمد مصطفی باچا صاحب دا چې کله زه د بعضې خلکو نومونه واخلم بعضې موضوعاتو نو په ځای په ښه ګوډ فیر کې هم واخلم ریسټرکشن کې راولي ځان وجلی و چې د اختر زامن یو باچاوي د اختر په ورځ خودکشي کړې و چې اختر زامن به خوشحالي ولګي دا اختر وسیم خاموش یار د لارې دی ښه زخمي اشنا ډېر زیاته مننه وسیم خاموش خو وړاندې راسره موضوع باندې خبرې مې کړې وې چې مولانا عبدالرحمن به دې ګوري که نه مینشن یې کړې یا داودار وړه چې مولانا عبدالرحمن ګوري که نه سیف الرحمن بیکس صاحب سلامونه ته دې وعلیکم سلام ورحمت الله. اعظم خان قوم خفه دی نو قوم ولې خفه دی قوم د خدای خوشحاله کړي ته پیپلی یو کس دې کړي نه مولا نه زه صرف انسان یم او بس پښتون یم دا پوره ده فضل مولا سلارزی صاحب سلامونه ته دې وعلیکم سلام. او قوم روان دی په 24 باندې بیا څه وکړو قوم په 24 باندې نه ځي هغې کې د واټر کینن هغه دغه وراچوي څه ورته وایي واټر کینن د پېښې اوبه وراچوي او په دا انقلاب کې یخ اوبو سره انقلاب نه راځي قاسم صاحب افغانستان کې د یورز لپاره پرایم منسټر ته په څنګه چینج کول د یورز لپاره پرایم منسټر شم که نه نو زه به یا ځان اعلانوم ځان له ایکسټنشن وکړم چې کم از کم یو هفته خو دې پاتې شم هغه خوبونو والا مولا خو به چېرته خوبونو والا ملایان خو ډېر دي بلکې موږ ټول خوبونو والا یو خوبونه وینو نو ته کوم مولا یادوې موږ هر ښکلي سره نښې پرېښي په موږ یو ښکلی مهربان دی موږ هر ښکلي سره نښې پرېښي په موږ یو ښکلی مهربان دی راشد خان سلامونه ته دې وعلیکم سلام ته لیکلي چې څنګه یې دي وعلیکم سلام فضل د خدای خیم عبدالقیوم خان ډېره زیاته مننه سلامونه ته دې وعلیکم سلام امیر زرین سلامونه ته دې وعلیکم سلام یعقوب که زه باچا شم ټول اول کار به دا کړم چې عربو ته به سم ایمان ورښیم ډېر ایمان یخو به دا چې عربو ته به یخو اوبو سره راولي انقلاب والا نو یخو اوبو سره انقلاب نه راځي مولانا عبدالرحمن یادوي او په دی وهاب شاکر صاحب منمه پوه شوم د هغه یادوي هسې ګپ نه ورسره ولګوم د باز کاکا سره نو زه پوه یم د خوبونو والا خو ملایان ټول دي او عظمي خان وایي چې فوج به د اقتصادي معاشي ادارو نظریې کول بلکې بیخي زیرو کول یعنې خپل کار ده دوی چې بهرحال ذبیح الله احمدزی صاحب سلامونه ته دې
وعلیکم سلام. او که زه باچا شم خارج ته تښتم سجید الله احمد زهیر رحماني ګل رحماني صاحب که مې شکور اخندزاده یې زه دومره وخت لرم چې باچا شم. شکور اخندزاده دغه ملګری دی د دې هاشم مندوخیل ډېر ښه ملګری دی د هغه هغه ښکلې خبره لیکله چې زه دومره وخت نه لرم چې باچا شم. حاجي صاحب ډېر راباندې ګران یې وحیدالله احساس صاحب ډېره زیاته مننه بل آسي سلام یې ومنه ستا د مینې فضل امین صاحب ډېره زیاته مننه ډبل ټیپ به بندوم او څوک چې شپې وکړي نو هغه به څه مطلب هغه به د ورځې خوب ته نه پرېږدم ډېره ښه ده فضل امین او رضیخان زاده وردک صاحب دی او یخنۍ دراله او د واده نشته میا جبران شاهد صاحب غټ نه بس ومه خو اوس خو ملازم یم اوس خو د هېچا سپورټر نه یم بس د هر ښار چې څوک نېغه خبره کوي زه یې ملګری یم او حقه خبره کوي ما ته حقه ښکاري اوسئ زه ملګری یم چې د امیدوار او پارټۍ سره سره امیدوار هم سم وي د امیدوار سره سره پارټي هم سم وي زه پوهېږم تاسو خپله څه اراده لرئ نو زه هم دا خو شکور اخندزاده غوندې وزګار نه یم چې د یوې ورځې باچا شم. ذاکر یوسفزۍ ډېره زیاته مننه ویلکم سنجد صاحب څنګه حال دی ستړیا خدای دې ژوندی ساته ډېره زیاته مننه او کور دې ودان لږ یو او سنجد صاحب تعلیق من ډېره زیاته بېزار زندگی راغی سلامونه مشر وعلیکم سلام افتخار اخوندخیل راغی قادر صاحب looking smart love and respect oh same goes for you same for you بلکې مقصود بادر صاحب ډېره زیاته مننه او د خونده د خو باره کې څه ووایه هم د خونده د وجه وي خو باره کې څه ووایه بس مونږ به یو خو دغسې یاده به زمونږ نصیب وي ادریس خان ماموزی صاحب څنګه یې مونږ ګورو نو باران شته که نه فضل د خدای ادریس خان ماموزی صاحب او کوم ځای کې باران دی څه موضوع ده موضوع نشته بس دا چې که تاسو د یوې ورځې لپاره باچاهان شئ نو څه به کوئ که دغه هم نه جواب ووایي نو بیا دا چې ستاسو سیمه کې باران شته که نشته بس دا دوه خبرې دي کوم ځای کې باران دی موسم څنګه دی که د درجه حرارت په حساب راته ووایي ښه اندازه به راته وشي ډېر یخني دغه چې کاکا خان میرباز صاحب وو یخني خو شته سلامونه ملک صاحب عبدالغفار سواتي دی زموږ د ادمینزو د سیمې ملګری دی کور دی وداني چې راغی نن په لومړي ځل ولیده او یعقوب ازاد صاحب ځکه خدای باچا کړم د سوړاني خبره نشته مطلب ته به سوړاني ملګري نظام پاسئ د خنداګانو لقمان خپل لښکر ته حکم کړی خوب ته یې مه پرېږدئ کوم سړی په خوب کې خاندي ښه وه فضل وهاب شاکر صاحب ښکلی شعر لیکلی سلامونه بیا هم شریک شوی وم په باندې والله بیګا هم وه جنید خان سعید ویلاګس ستاسو باره کې خو ما ملګرو غوښتنه هم کړې وه چې کوم ملګري کولی شي تاسو فالو کړي تاسو ویلاګس جوړوئ تاسو څه خپله څه اراده لرئ نو زه ما سره وخت نشته خو که زه د یوې ورځې چې زه د شکور اخندزاده غوندې چا باچا کړم ښه سپین خان مشر ټرمپ ته مبارکي ورکړي د باچا کېدلو شکور اخندزاده دغه دې وګورئ دی فالو هم کړئ او دا هاشم خان مندوخیل دا څنګه چې هاشم خان نو ما ته لیکلي چې تا وپانسي په مالنګ کې دا هغه ما ډېر مخکې دا فیصله کړې وه چې که پښتونستان جوړ شو نو به اولنی مجرم به مونږ پانسي کوو په دار به په اول ځل باندې هاشم مندوخیل زړوو یا په دار به یې غونډو ملک ثناء الله ان کې به ترمیم وکړي د یوې ورځې پیسه ختمه دا خبره وسوه ملک ثناء الله سوچ کړی دی تاسو سره ملاقات ممکن دی که نه اخوندخیل صاحب د دیر سوات د نږدې نږدې نو هر وخت او بیا هم تاسو راته ووایئ نو زه به امکان ګورم چې حاضر شم دلته خو کوزې طفیل اسرت صاحب سلامونه ته دي وعلیکم سلام او طفیل اسرت صاحب څنګه یې نو ښه یم فضل د خدای ته وایه خپله تعلیم به په هر چا جبري کړم ښه خبره ده په ښځو سړو دا د وصال خان ډېره ښکلې کلي ایم ای سره ډېره زیات لیټولم زه نن وختي راغلم خیر دی زه وختي به ځم تاسو نن شکور اخندزاده ته او هاشم خان ته پرېږدم شکور اخندزاده او هاشم خان د افغانستان به شکور اخندزاده صاحب به اولنی جج وي په کې اولنی مجرم به هغه وي د هاشم مندوخیل چې پانسي کوو به وصال خان ډېره زیاته مننه او زه به یورپ ته تښتم صدیق خان وایي او بیګا هم قرضدار نه هیڅ خبره نه کله کله بنده خپل مصروفیات لري کارونه لري آرام کوي نو دا ټولې خبرې زه هم نن غواړم چې وختي ودا کړم شازیب حسن راغی کور دې ودان په یوټیوب دې هم کمنټ کړی او ما لیدلی او لوستی نو شازیب حسن داسې ملګری دی چې هر ځای خپل پریزنس ښکاره کوي او زه ډېر زیات خوشحالېږم چې دغسې ملګري ولرم چې هغه رئیس افغان صاحب دی کور دې ودان وي ډېر زیاته مننه اکثر منشن کوي هم رئیس افغان او زما غوندې هر وخت په فیسبوک کې اکټیو وي خو د ده خبره دا ده زما مقابله کې چې دی فعال دی څنګه لامبل دي هسې دی شاعر صاحب به څنګه لامبل په دې یخنۍ کې خیر دی شاعر خو لکه هسې هم سړی لامبي مطلب څنګه به لامبي خلک څنګه لامبي په ګرمۍ کې بیا لامبي نو رئیس افغان راغی اوس دا کاکا ته پښتانه به د دنیا د مخه ختم واسي ښه دا خو خیر تا ډېر غوسې نه وي چې خو دا ده چې لږ سړیتوب راپکې راشي نو دا پنکه مو لګولي ګرمي ده ښه ادریس خان ماموزی صاحب دا کوم ځای کې تاسو پنکه لګول او رئیس افغان ته خبره لږه ډېر تېزه لیکله خو خدای دې رحم وکړي
چې لکه موږ سړي زامن په وي پي این کو ټول سب कुछ शरीयत के मुताबिक है اعظم خان او دی ویله ویله په وي پي این کې پسې راواغستل کې وي پي این باندې موږ ټویټر ګورو ځان خبرونه په اکسس کوو او په خپل په صدر وزیر اعظم یعنی شهباز شریف د درې اکاونټونو پرایم منسٹر پاکستان ګورنمنت اف پاکستان سی ام شهباز دغه یو هندل دی په ټولو باندې ټویټونه کوي نو ظاهر ده چې دی هم وي پي این د لارې ورجولي ټویټر خو افیشلی بلاک دی پاکستان کې بلال احمد د کراچۍ په لور روان دي تاسو خبرې مې ډېر په خوږې لګې ډېر تاسو خبره د مشارۍ کړې چې کمات مې ویلا چې په خپل روپۍ ته وتل کې جنجال نه وباسم خبره ده پنځه شپږ کروړه اووه کروړه پښتانه چې دا ټول د یورپي یونین په دغه لسل ملکونو کې سړی ځای کي په اسانۍ سره سروکار له دی نه نشته پښتانه په نړۍ بوج دی صحیح خبره ده فلحال که رښتیا راباندې وي حقیقت هم دا دی خو بهرحال موږ د نړۍ نه ډېر وروسته پاتې یو داسې مسلې د نور قامونو چلم کله هم څنګه چې زموږ دي په افریقا کې ډېر پسمانده قامونه دي خو داسې ستونزې داسې مستمیسته دښمنۍ نن په قاجام تورمنګ شلپلم دي هغه خون ته ډزې شوي دي درې څلور کسه پکې بدي ماشومان او زنانه پکې زخمیان دي دا د دښمنو ډزې هلته نشته پرېږده سړی یو فریده عبدالحسین صاحب پوه نه شوم تاسو څه کوم سړی یو دی قاتل درځم پښتونخوا ته خدای راولګه د خان میرخان صاحب میرباز صاحب ته دوی چې ملاقات پې در تاسو په اړه معلومات لرم پې در تاسو کوم خو ریسنټلی وفات شوی دی او دا د هوګو شاویز په دغه سنټرل امریکا کې یو کوم لوی خبره ده چې دا مشهور آیکونیک تصویر چې دی شي ګواره نو دا د لیفټ سیاستدانان باید دښمنه ګڼل کېدل سوشلیست بنیادونو باندې خپلې ټولنې یا خپل ریاستونه مملکتونه ارګنایز کول غوښته البته که هغه هوګو شاویز ځینې وطن دی او که د کیوبا ده او که دغه د کم ځای کې چې شیګویرا مزاحمت کړی دی نو څه داسې ښې لاسته راوړنې نه دي کړي د هغې شاته شاید د سرمایهدارۍ دا دومره غلبۍ یا سرمایهدار یا بلیم چې څه ته وایي یا د ساهوکار چې څه ته وایي هغو پرېښي دي البته بس اختلاف کور نه په چترال کې دی خلک چترال کې خو بیا ډېره ښه ده بیا خو اسانه ده بیا خو ډېرو کې زموږ ملاقات هم کېدی شي بیا به تاسو چترال ته چې راځئ نو زما په خیال سره دې موسم کې به راتګ درته ګران وي داسې ښکاري لکه نواز شریف ماما عادي خان لیکلي دي کور دې ودان اوږده کېږي نه کلیم روغاني لیکلي بس ډېر زر what do you think about secularism in Pakistan the Cancerian زه غلطېږم نه پرونسیشن سم نه کړم سیکولریزم د سیکولای نه وتی دا یو لفظ دی د لیټن دی غالبا او دا تصور دی چې دا مذهبیت کې علادینیت په دې مطلب نه دی کله هم خو دا د چې ریاست جدید ریاست کوم چې د تېر دوه درې سوه کالو پراډکټ دی نیشنل سټیټ دا کې د دې به هېڅ مذهب نه وي دا به د ټولو خلکو لپاره اسانۍ پیدا کوي چې په خپلو مذهبونو عمل وکړي البته د ریاست به کوم مذهب نه وي ریاست به افیشلي کوم مذهب سپانسر کوي سپورټ کوي نه ټولو ته به ایکول انوایرمنټ جوړوي چې هغه به او ریاست په نظریاتو پروموشن نه کوي د مذهبي نظریاتو سیکولریزم کې سټیټ او چرچ او هغه به جدا وي سټیټ او چرچ بالخصوص د چرچ ظاهر خبره ده بیا اکارډنګلي سینګاګ هم ویلی شي اکارډنګلي جومات هم ویلی شي دا یو سیاسي فکر دی او کوم ځای کې چې دی نو هغه خلک ډېر زیات خوشحاله دی او کامیابۍ سره چلیږي نو بیا زموږ په شان ټولنې چې هغه څه هایبرډ غوندې نظامونه نو هغوی کې بیا سره څه ووایي حاجي نصر الله خان نن یا سبا به نن به انشاءالله یو نور کوم د خیره سره ډېر زیاته مننه وایي که کمنټس نشم خلاله په رول ټیم کمنټس نشم کولی شازي بس صرف بیخي مه کوه تاسو په رول باندې خپل سفر وکړئ اصل کې کوم په نړۍ بوج نه بلکې نړۍ موږ ته د بوج په نظر ګوري موږ ته هم ځان داسې کم ښکاري تا خبره صحیح ده بلال احمد دا خو بهرحال د روانۍ خبرې موږ وکړئ چې مسله شته I mean what can be going to here unfortunately زمونږ ریاستونو بس نظریې خپلې کړې دي او هغه وایي چې موږ تاسو ته نه کوو ځکه د ریاست کار دا زما په خیال سره زه په څلورم پنځمه ویډیو کې بار وایم چې ریاست کار خلک جنتونه د بوتلل نه دی خو د ریاست یا ریاستي ادارو مفادات په دې کې دي چې ریاست له نظریه جوړه کړي او نظریه وساتي او ریاست په توګه باندې نظریات پروموټ کړي سیکولر یا داسې معاشرې پرېږدي چې په هغه کې چرچ او ریاست سپریشن کې یا جدایي یا سره مختصره که ښه خبره ده ټرمپ ماما د عمران خان کله آزاد کړي چې کله ټرمپ ماما عمران خان آزاد کړي نو بیا به ټرمپ عمران خان به ولګي موږ به د امریکې نه خلاص کړي موسم د حلوا دی او سمه ده بالکل بلال صحیح دی بس
ارشد علي وایي چې بچا مې زما لپاره داسې د خوب ځای برابر کړ چې زه پکې ټوله ورځ خوبونه کوم. ښه خبره ده، که زه چېرته پاچا شوم هم به ځان ته ښه برابر لکه زه به هم ډېر ښکلي ښکلي چلونه وکړم، خو کاش چې زه پاچا شم. او زه به د اے آی صحیح استعمال یقیني کوم په خلکو باندې. اواز صحیح نه دی. بختین خان ما دا مایکروفون لګولی دی، البته لږ دې راپره کړم، بره به یې په دې یو حالت په دې بره حصه کې به ولګوم، شاید اوس نور آواز جگہ و صفا شي. خاطر صاحب کارل مارکس په سفر یو خوند کوي. वो منذ کیپیټل نه علاوه هم کارل مارکس لیکنې د کارل مارکس په د فطري کمیونیزم تاریخ بیا د مادي تاریخ او مبادیات چې کوم دي نو په هغې پوهېدل په اوله کې ګران دي، خو دا ده چې سړی وګوري بیا ډېر انټرسټینګ او ښکاري ورته حقیقت پسندي ورته پکې ښکاري چې هسټاریکل یا تاریخ چې کوم دی یا واقعات چې کوم دي نو دا تاریخي مادیاتو نه تاویږي. یعنې دا زه یو اړخی صرف لازمه نه ده چې ټول همدا خبره ده. په شا تلو والا آپشن بیا تللی ښه ویډیو نه دی، په شا تلو والا آپشن بیا تللی ښه. نو دا به نن نه دی آن کړی، په کار ده چې یو لطیفه وکړه، ټول غمونه دي. لطیفه خو دا ملګري کوي، ملګري دې خامخا لطیفه کوي. په وزن کې نن یو ځل د مومندو کړپه په روډ چکر راو هادي خان خامخا مومند خو خواږه خلک دی، مومندو خیراتونه کاکا نو ژوندی هم مومند او خوشحال خان بابا وایي مړ هم مومند، ځکه چې مومند چې پیدا شي هم خیرات ده او خوشحالي، او چې مړ شي بیا لوی لوی خیراتونه کوي. او دا مشهور دی. ما ریسنټلی زه خبر شوم چې دا د ډېر وخت نه د کلونو نه صدو نه دا رواج دی او خلک میخي او د مړي د غم د مړي د خدمت په ځای د مړي ته د راغلو خلکو په خدمت اړوي. نو تاسو څه جواب کوئ؟ ټیچر یا ټیچر خو نه یم ډاکټر عثمان خان. آئی مین کمیونټي ډیولپمنٹ سیکټر، سوشل سی ډیولپمنٹ سیکټر، ایجوکیشن کې مې ایز ا پروجیکټ منیجر یا ایز ا ورکر کار کړی دی، خو بهر نه یعنې په ټریننګز کې او په سکول کې سکول ټیچرز ټریننګ، پیرنټ ټیچر کونسل ارګنایز کول او یا داسې د سټریټیجیک لیول انکارپوریشن یا انپوټس ورکول یا سروې کول. ټیکنیکل ایجوکیشن کې مو آلموسټ هغسې کار کړی دی. عملاً استاد څه وخت پاتې شوی یم، 2-3 کاله، خو زیاتره مې بیا په ایجوکیشن کې او په هیلث کې یا په ریلیف او ریسکیو کې یا په ډیولپمنٹ کې سسټینیبل ډیولپمنٹ کې بیا داسې مختلف کارونه کړي. سم پیپل بلیم د برټش for the distorting of the history of Pashtun as a او دا خو هم چې ضرورت و هغوی ته د بفر زون کې داسې خلکو ضرورت و نو دغه وخت کې په هسټري کې منیپولیشن کړی. تاسو استاد یې که نه په ګورمنټ سکول کې نه یم، استاد خو نه یم بختین خان. دا مې وړاندې هم یو ملګري ته وویل چې ګورمنټ سکول کې استاد نه یم، البته په ایجوکیشن کې مې پروجیکټس کړي دي یونیسیف سره او ایو سره، یوروپین سره او یو ان مختلفو ادارو سره. نو هغې کې مې ښه کافي د ایجوکیشن دغه ډېره تجربه شوې ده. او خبرې احمد شیراني صاحب موضوع نشته، دا راته ووایه چې که د یوې ورځې پاچا شي نو څه به کوئ. محترم لږ سلو غږېږئ. حاجي نصر الله نصرت صاحب ډېره زیاته مننه او بښنه غواړم چې زه لږ تېز غږېدلی یم. دا په اے آی ډېر شوي دی. خاطر صاحب موضوع څه ده؟ موضوع بس دا دی چې که زه د یوې ورځې پاچا شوم زه به د اے آی منفي استعمال ختموم. تاسو راته ووایئ تاسو به څه کوئ. صادق خان ډېره زیاته مننه. تاسو بار بار اے آی اړخ ته بوځئ. حاجي نصر الله نصرت صاحب دی د دیر د نواب باره کې هغه یوه خبره واورېده، صحیح راته نه ښکاري. ښه دی تاسو راته ووایئ چې کومه خبره ده چې د دیر د نواب باره کې یو خبره واورېده او تاسو ته سمه نه ښکاري. ما کړې ده که نه بل چا کړې ده؟ که ما کړې ده زه به کراس ویفای کړم، بښنه به هم وغواړم او خبره به راته تاسو سمه کوي یا به د نورو ملګرو نه سم معلومات راواخلم. نو زه به ستاسو کمنټ خامخا وګورم او که نن ونه غږېدی شوم یا پوره کمنټ مې راوانه غوښته د الله چې اعمال صفا وي اواز سره به ګورو. ډېره زیاته مننه. سوډاني وایي ما ځکه پاکستاني نیشنل راکړي نو هم زه یې نه کوم، دا زه د ځان بېعزتي بولم. صحیح ووایه، هغه صحیح فیصله کړل وروره، دا بېعزتي نه بلکې دا د خپل نصیب وګڼه یا خپل مطلب ښه ده. بس هغوی سوډانیان مخکې به تبلیغ عرب نه افریقن عرب به راتله، کله کله مونږ به ورسره میلاوېدو جوماتونو کې، ډېر خوشحاله به وو چې عربیان مونږ ثواب ځان به راته ډېر ثوابي سوال ښکارېده. خفه نه شي خو خاص خان ستا به بلاک کړم او ستا دا لفظونه ستا د خوی ستا د خانداني تربیت او ظرف عکاسي کوي او ملګري ګوري. نو چې ملګري ګوري بس دا ښه خبره ده، هغوی ته به هم اندازه کېږي چې ښه د ما کمنټ پوره ونه ویل شو. زه چې هر څنګه یم زه د خدای پیدا وخت یم، زه په خپل شکل او صورت باندې د خدای تعالی نه راضي یم او دا د وختي فیصله وه او ان الله احسن الخالقین. بس خدای پاک ښه پیدا کوونکی دی. نو تا لیکلي چې دغه یو خاص خلکو ته دې اشاره کړله هغوی هم د خدای مخلوق دی. البته زه چې څنګه یم نو په دې حال باندې
مطمئن یم الحمدلله علی کل حال. باقي ته دا تا د خپل تربیت ما مریم نواز ته یو کال وکړ نو هغه خو ما کړی دی. مریم نواز زما په دې پیج باندې موجود دی. I appreciate very euphemism. او داسې ده چې دا استعارونه البته کار اخلم، شاید دغسې نه شم، خو دا ده چې بس مجبور یو چې ځینې خبرې په اشارو کنایو کې وکړو. که ماته به صحیح په لاس راغلم د AI باندې دا موم په 5 به کړم او 600 غزلونه به کتابونه ثبت کړم. که دغه 600 غزلونه ټول بیا لیک شي نو بس په دا خو به یو لوی انډسټري پویم نه مطلب پویم انډسټري به بېله ودرېږي پیرلل. د سعودي عرب مکې مکرمې نه دا بختین خان دی نیغ په نیغه ګورو. ډېره زیاته مننه. AI به ختموو. سهیل جیسین او ډېره زیاته مننه. ختموو بیا نه خو د دې صحیح استعمال به یقیني کوو. زه مصروفه یم، زه باچا نه جوړېږم. محمد چراني دا د شکور موزاده خیال و. یو کمنټ هاشم عثمان خیل کړی و، هغه دا لیکلي چې زه به دې پانسي کوم. په اشارو خبرو وایه او باران ودې کې غږ دې نه راځي ماینه. ډېره زیاته مننه. ذاکر یوسفزي صاحب ټومبه ټپه ما سره اوس ملګري ناست دي رسېدونکي دی وایي چې دین په وخت په چا هم واده کوم. دا بالکل غلطه خبره ده او دا سیریس قصه دا خبرې د باچایانو، نوابانو، والیانو، مهترانو یا د پخواني لارډز باره کې کېږي. داسې خبرې نشته. البته ذاتي عملونه به ښه نه وو، حرام سرای وې، خو د دې کله هم دا مطلب نه دی چې چا به لومړۍ شپې واده کېده نواب به خپل حق ګڼه. دا په هند کې ځینې یا په پخواني سلاطینو کې په میډل ایسټ کې که چېرته شازونه د په وړو وړو راجواړو کې شوي، خو لکه دا بالکل آؤٹ آف کوېسچن آؤٹ آف اکویشن بالکل صرف او صرف منفي تبلیغات دي. حالانکې نواب ښه سړی نه و او نوابي نظام په یو صورت کې ښه نه و. دا تصویر دی ډېر خراب دی. نعمت الله وایي نو بس خدای دې سم کړي. زه لږ نن رڼا برابر به نه وي. یاروای والا لایټینګ نه دی، شان والا دی لایټینګ. دا تصویر ښه یو کومه ډیوټي کوي هغې مونږ ته بابو صاحب وایي. ټیک خبره ده هغه الله چې کومه ډیوټي کوي مونږ هغې ته بابو صاحب وایو. ټیک وایي بالکل بابو صاحب. زما نه ځان به پرې هسې ګمان کېږي تاسو لږ څه شي کې پیدا شم اعلان کېږي. حسین ننګیال یوسفزۍ صاحب ښکلی صاحب دې لیکلی سعودي حلال برینډ ډانس او سکینینګ پرفارمنس کتلی دی. اول محمد بلال نو کاته جنیفر لوپیز او دا لوی سینګران راغوښتي دي بربنډه شو کړي دي. مجیب زلمي ته کال وکړ. مجیب زلمي څوک دی؟ دا خو ما ته پته نشته. پرون مې تپوس کړی جواب نه وم راغلی. اجل صاحب مې پوښتنه هسټرۍ ټولنه کتاب څه نیم دی؟ نو اجمل خان محمدزی صاحب د ټول زوړ کتاب په موږ سره پټه خزانه ده او بیا د انګریزانو دور کې دا د پټانز او دا کارونه شوي دي میجر راورټي او د نورو کسانو زموږ سره خو دغه زیاته ده پټه خزانه ده. یا نعمت الله حلوي والا کتابونه دي یا دا په هند کې چې لږ ډېر پاتې شو مشرانو زیات هم دغه کتابونه دي چې علم چا کې ډېر شي یا شیطان شي یا فقیر شي ډېر ښکلی ده. په زړه دومره نری شوی یم کمال او کمال سندرو ته هم کړم. داود خان حضوري لیکلي مشر هغه ټمبم سړی اوبه وړی که نه ګپ دی. دا خو چې هغه زوبین ویل که نه پرون راته یو ملګري وي زما په خیال سره ما ته چا جاوید الله صاحب راته وي او دا به څومره کتابونه لیستي. یاره ما ته خو داسې پته نشته خو کتابونه چې په لاس راغلي دي لیستي دي شمېره خو دې نه شو ویلی حساب خو مې نه دی کړی ګران هم ده. عدنان خان ماشاءالله ډېر زبردست نو ډېره زیاته مننه ټولو ملګرو. نعمت الله ستا هم چې ته وې دا ډېر عمر چېرته ورک وې نه مو ورک تاله په مخ نه درځم. ته پیج باندې انګیجمنټس کمنټس لایکس یا 2-3 پوسټونه لایک بیا به دا ته پته لګي چې روزانه زه د ورځې 2-3 پیرې راځم. ځکه خدای باچا کړم باجوړ نماینده یو قاتل ته خیر نشته. اجمل خان محمدزی صاحب زما ژوند او جدوجهد بالکل دا مې لوستلی دی او اردو کې هم شته، پښتو کې هم شته، فکر کوم انګریزي کې هم ټرانسلیټ دی. باچا خان بابا باندې خو پی ایچ ډي لیول کارونه شوي دي انګریزي کې پې ډېر مواد دي. زما ژوند او جدوجهد خو پی ډي اف کې هم شته، تاسو ځان ته په اسانۍ سره پیدا کړئ. د قام د سترګو نه مې زړه موړ شو مجیب زلمي نوي ویډیو سره. ما ته دا پوښتنه چې مجیب زلمی څوک دی؟ بلکې مجیب خو تاسو خو ډېر زیات مطلب دی چې زلمي پروزي البته I don't know exactly چې تاسو کوم مجیب زلمي باره کې خبره کوئ. او سړی چې زلمی او پښتون او مطلب ځوان او صحتمند وي بیا خپل خبرې ورسره راځي. لیکن راجم لیکل چې یو سیم ول red man نو لږ ډېر ته غلط وي او لږ ډېر خو به لوستل ځي یعنې فارملي به کتابونه مې ډېر نه لوستي خو لوستی په دې معنی چې اتم لسم پورې سبق مې ویلی. سهیل احمد راشه که نه عابد حسین وایي ډېره زیاته مننه. خو بهرحال دا کنټراریان ستاسو
زمیر خان زمیر زوی ته زما سلام وایم. دا خو راته وته نشته زمیر خان زمیر څه باندې بلنډې کوو، خو زوی یې به هر حال نه یادوو. ماشومان میډیا د سوشل میډیا سره مخامخ کول او بیا خلکو تبصرو ته وړاندې کول زما زه دا په چایلډ ابیوز کې دننه ګڼم چې دا د چایلډ رایټس خلاف ورزي ده او په ماشومانو باندې هغه ته خپل بچي ولني په هغې باندې ځان ته لایکس یا ویورشپ راوستل، نو دا ډېر نامناسبه خبره ده. بلال خان زما خپل دا نظر دی. ته مزیداره پرده ولګوه پنسي شانتي پنسي کړی مې الیاس محمد شیراني بل پرده به ولګوم دا خو د کپړو الماری ده او دې سره سیده بیا بک شلف دي نو هغه په دې وجه بس وبکم ځان ته به څه ډیزاین کوم چا باندې او پرنټ وکړم نو پرنټ په بیا ډېره مزه کوي دوم به مې او لکه پنسي کړی مې الیاس وکړو او وحید الله عدالت او انصاف یقیني کول که ته ته یو ورځ میلاو شي او په څلوار شاګرد مو چې پښتانه پنځه کلن تعلیق شوی د کوم کتابونو ثابت ده دا خو ډي ان اے نن ثابت ده هسې ډي ان اے نه ثابتېږي دا خبره 1510 یعنې 3000 دا خو هیروډوټس چې راغلی و یعنې په دې سیمه ظاهره ده 2500 خو هغه وشو 327 328 قبل مسیح کې سکندر مقدوني یا الکسندر د ګریټ راغلی نو هغه وخت کې د دې خلکو سره د پښتین پکتیوس په نوم باندې ذکرونه شوي دي بیا د اباسین په غاړه باندې د اوټومان اپرټایس د دې قبیلو ذکر هغه کړی دی چې افریدي اوټومان خیل یا داسې مختلف او نو دا خو ثابت دي دا 2500 کاله خو ثابت دي باقي ډي ان اے کاربن ډیټینګ او د دې خامخا دا 15000 خو دومره لوی وخت نه دی انسانیت خو ډېر زوړ دی نو پښتانه چې یعنې د اجتماعي ژوند ته راغلي دي یا د نومیډیک لایف نه داسې لږ ډېر مدني ژوند ته په مملکت په وادو کې یا په ګنداره په وادۍ کې راغلي دي نو بیا خو دا 4000 کاله چې کوم دی نو دا خو 4 یا 15000 دا خو ډېر په اسانۍ سره اسټبلیش کېږي او زما په خیال سره یو خاص کتاب نه علاوه هسې هم ادروایز کلکولیټ کوو نو موږ په اسانۍ سره کلکولیټ کولی شو یو یاسر عبید وایي چې ریکمنډډ بک نو هسې کتابونه ما هم وړاندې ویلي چې زه په مختلف موضوعاتو باندې د یو کتاب نوم د اخیستو قایل نه یم بس زه موضوع ته خپل موډ ته ګورم انسانیت د بشریت چې کوم نوی علم دی چې ډي ان اے په حساب سره نو دا 100,000 کاله خو کېږي چې د افریقې نه دی راکوچېدلی دی البته د میتالوجي بیا ځان له حساب دی او د مذهبیاتو ځان له حساب دی د عقیدو ما په دې باندې ستاسو د کلي څه مشهور دی او زموږ د کلي بس دغه مشهور دی ساجد احمد شینواري راغی کور یې ودان کتابونه نو هسې مو سره صوفي د صوفي نړۍ که نه صوفي ځوړ هغه مخې له راغی چا د هغې باره کې ډېر ښه تفسیره نو کتابونه بس د موضوع حساب سره یا د مضمون حساب سره یا د موډ حساب سره نو د یو کتاب د خوښه کتاب نه شم ګرځولی یوې ورځې وزیر اعظم صاحب ډېره زیاته مننه شینواري صاحب خره چې راغلی ساجد احمد کور م ودان او بنګلدېش ته په هغه ورځ ماشاءالله ولګوه what about you and telling your love read او یاسر عبید ډېر زیاته مننه بس چې څو پورې لوست خو هر څه ټیک دي که هغه هر قسم کتابونه دی هغه لوستل پکار دي بل خپل موضوع ته کتل پکار دي زموږ بازار کې نو شاکر احمد زیب صاحب مسلې خو شته ښه وی په 24 تاریخ د څه خیال ده چې څه به کېږي د اوبو باران به وي باقاعده واټر کین استعمال به کوي ملګري به انقلاب پاتې کېږي او انقلاب ماته په دې یخنۍ کې ماته بلکې نه انقلاب په لار کې د کوم نقد رکاوټ چې دا یخني ده نومبر 24 ډېر ګرانه ورځ ده یو واټر کین 12 بجې کېدو والا دي زه